बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जिगरम कतुन को तासु गोरे मासरा नूर कादरी साहब चूंकि लग बीमार हम दा ख्वा बावजूद दा प्रोटेस्ट चिक तासु गोरे दलता दा टोल पार्लियामेंटेरियन नास दी सरा दे अपोजिशन लीडर और दोरा जुल्म चे टोले लारे जंगले तड़ल शिवी दी नहीं मैसूर कड़ी शिवी दी दावा के का यो तरफ ता केपी हाउस के गोरे खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर-ए-आला यानी د صوبې وزیر الله محصول کړی شوی دی بلخوا په لاجس کې ایمنیز باندې تشدد هم وشو موږ دی وخت کې قادری صاحب سره به اورال په دې خبره هم کوو او ورسره تیرا اپریشن او د خیبر چې کوم تورخم بورډرز بند کړی شو یو خو په اربونو نقصان الریډي پښتنو ته دی ورسره چلته روزمره خلکو ته چې کوم پرابلمز دي هغه څومره زیاتی هغه ته حکومت متبادل څور کړل ورسره پاک افغان باندې کوم صورتحال جوړ کړی شوی دی چونکه دا اغزي سره تعلق لري هغه باندې څومره اثر غورځېدلی دی دا ټول معلومات به کوو تاسو ویډیو اخره پرې وګورئ او خپل هغه کمنټس نه مې راوي دی وخت کې نور قادری صاحب یو خو به تاسو دغه دی وخت کې صورتحال چې تاسو وینئ تاسو پروټیسټ چې کوم اواز دی دبولو کوشش کیږي لګیا دا په دې باندې تاسو څه وایي دي بنگش صاحب تاسو ولي د ټول ماحول د پارلیمنت لارې بندي کړي دي نه بهر نه څوک راننوتو ته پرېږدي نه دننه نه بهر څوک پرېښودو ته اجازت ورکوي حالانکه مونږ ورته اشورنس ورکړه یقین دهاني مو ورکړه چې مونږ بهر یو سایټ ته پارلیمنت مخې ته په د مین کنسټیټیوشنل ایونیو باندې کینو او هغې کې مونږ خپل مطالبات یو پرامن اظهار کوو د خان صاحب عمران خان د مونږ بانی چیرمن دی د مونږ قائد دی دغه قوم لیډر دی د قوم هیرو دی د هغه د صحت په حواله سره چې کوم خبرې روانې دي په هغې باندې د ټول قوم یو تشویش دی یو تکلیف دی او هغې کې مونږ خپل مطالبه او صرف یو مطالبه ده چې خان صاحب ته د خپل چې کوم دغه پرسنل ډاکټرز دي هغې اکسس او رسایي دې ورته میلاو شي او بیا هغوی چې څنګه علاج تجویز کوي د اسلام آباد پنډۍ په کوم هسپتال کې هغه هسپتال کې دی د هغه فوري علاج وکړلی شي دا یو مطالبه ده هلته پارلمنټیرین بند کړي دي کې پی کې هاوس کې ایم پی ایګان بند کړي دي او دلته مونږه بند کړي یو نو دا قسم ما خو په دې اسمبلی کې دا سینټ کې او اسمبلو کې دا څلورم پنځم ځل دی نو دا قسم کیفیت او دا قسم جبر او تشدد مشرف مارشال الله کې مونږه وخت تیر کړی دی دا قسم تکلیف او دا قسم بربریت او فستایت او ظلم جبر ریاستی جبر دا مونږه کله مخکې د دې نه دی دلته قاضي صاحب دا خبره کو په دې باندې هم روان یو د ټول نیوز چلیږي دی وخت کې تیرا اپریشن په حواله سره چې کوم نمونه ایشوز او چټوا ټول وچلیدل خو دی وخت کې صورتحال څه دی دغه غریبانو خلکو چې کوم هغه د هوشوا نه هوشوا ورسره تورخم بورډرز باندې خبرو کو بیا پاک افغان باندې خبره کو جی داسې ده چې تیرا معامله چې څنګه طریقه د حکومت وفاقي حکومت او د مونږ چې کوم سکیورټي ادارې دي کوم طرف ته بوتله نو د یو لوی نفرت او د انتشار یو تخم په دغه خاوره کې وکرل په دې سخت موسم کې دسمبر جنوري چې د تیرا په اکثر علاقو کې درجه حرارت ماینس نه هم ډېر لاندې وي نقطه انجماد نه ښکته وي په هغې کې خلکو ته وینا وشوه چې تاسو پورته شئ او علاقې خالي کړئ او ماشومان او زنانه او در په در او خاورې په سر او ګرځي تر اوسه پورې هماغه کیفیت دی نه څه هغوی ته ریلیف میلاو شو حالانکې ان ډي ایم ای وه په کار دی چې کوم ځای کې داسې ضرورت و چې هلته متبادل انتظامات خو یې کړي وی نو دا یو د دغه علاقې د امن خرابولو افغانستان سره تعلق خرابولو په دغه سیمه کې یو جنگ له تسلسل ورکولو یو منظم سازش دی او هغه سازش کې وفاقي حکومت بالکل حصدار دی او شریک دی ادي وخت کې جی په افغان رزو خو چې کوم تورخم بورډرز بند دي په هغه وخت کې هغه وخت تاسو را خلک هم راځي دومره خلکو روزګار او څومره هغه خلک څو میاشتو نه څلور میاشتې پوره کېږي نو هغه خپل کور پلنه څنګه کوي تقریبا محتاط اندازې سره ډایرکټ تقریبا د 7000 نه واخله 10000 فیملیانو پورې ډایرکټ چې کوم د تورخم نه متاثره شوي بیا که تاسو د ټرانسپورټ
د ډرایور د کنډکټر د لوډینګ انلوډینګ د فیکټری د مزدور کار دا ټول واچې نو لکونه خلک چې دي دا بېروزګاره شوي دي او یو هغه طبقه چې د هغوی کچن د هغوی نغری د هغوی خوړل سکل د هغې ورځې د مزدورۍ سره ډیلی ویجز چې چاته ویلی کېږي هغه د اړمارو ته هغې تکلیف چې څلور میاشتې په دوی باندې تر رزق دروازې بندې کې د مزدورۍ د روزګار لارې بندې کې د دې نه غټ عذاب چاله ورکول تکلیف چاله ورکول څه کیدی شي افغانستان سره زموږ تعلقات دي په دې کې مشکلات هم راځي رکاوټونه هم راځي د پالیسیو اختلاف هم راځي خو سیاست دې حد ته نه رسي دومره فاشست سیاست دې نه وي چې د دوه ملکونو رابطې سره ختمې کړي د دوه ملکونو روزګار سره ختم کړي د دوه ملکونو کاروبار سره ختم کړي اګین دا دوباره چې کوم د وفاقي وزیرانو بیانونه دي دا بیا یو داسې نفرت بنیاد ږدي چې هغه د هغې انجام به ډېر زیات خطرناک وي دې وخت کې جی لکه هلته تاسو ایکسیزم شته طالبان حکومت سره څه وایي او بیا خاص کر په دې اړه باندې خاص کر ستاسو چې کوم بیلټ دی بیا دغه خو بالکل ډایرکټ ورسره متاثره کیږي زما خو چونکې کور دی تورخم لنډي کوتل او د موږ نه خو دا بارډر د تورخم تقریبا چې 3-4 کیلومیټره کې دی نو موږ ته خو ډېره زیاته اندازه ده چې د دې اوسه نه کوم امپیکټس او اثرات دې طرف ته هم افغانستان سایډ ته هم شروع شوي دي او دا به وخت سره نور زیاتیږي او د دې انجام چې دی دا به د دواړو ملکونو په فایده کې نه د افغانستان په فایده کې دی نه پاکستان په فایده کې دی زه اپیل کوم سیاسي خبره نه کوم انساني بنیادونو باندې د یو علاقې د یو وګړي او د هغې خلکو د یو نماینده په طور باندې دا اپیل کوم چې خدا را از برای خدا تاسو په دې ټوله رویه او پالیسي باندې نظر ثاني وکړئ افغانستان پالیسي ریویو غواړي او په هغې کې چې ستاسو او د زموږ وفاقي حکومت او د اسټبلیشمنټ کوم کمزوریانې خطاګانې دي د هغې ازاله کول غواړي د هغې تلافي کول غواړي د هغې دپاره متبادل سوچ پکار دی دا بارډر د فوري کولاو کړلی شي چې د دواړو ملکونو تګ راتګ وند روند شروع شي ډېر ټرکونه اوس هم ولاړ دي او خلک یې هغه ډریوران هم پکې ناست دي کلنډران هم پکې ناست دي هغه سایډ ته زموږ د پاکستاني ډریوران او کلنډران دي نورې ډېرې مسلې ورسره تړلې دي معاشي مسلې دي معاشرتي مسلې دي دې دپاره د سنجیدګۍ ضرورت دی او صرف دا چې تا ته افغانستان اوس وخت کې څه کمزوری درته ښکاري یا وړوکی حکومت درته ښکاري یا کمزوری هیواد درته ښکاري او ته سترګې ورباندې برګئ مونږ افغانستان هم که داسې سره وي د هغې هم مخالفت کوو هر څوک چې د دې دواړو ملکونو په منځ کې انتشار جوړوي افتراق جوړوي د هغې خبرو مونږ ملګري نه یو ډېره مننه تاسو ولیدل روحان القادري صاحب دغه ځای باندې ډېر سټیک هولډر دی ډېر ژور نظر هم لري او دغه شانتې مونږه چې کوم حکمرانان دي یا هغه ادارې دي په کار ده چې دغه په پالیسي کې شامل دغه شانتي معتبر کسانو شاملول بیا هغه نه پس که کومه پالیسي جوړیږي نو دې وخت کې که تاسو ګورئ موږ تاسو ته پارلیمنټیرین هم ښیلو چې دا وخت دغه صورتحال د ملک ته څومره نقصان رسوي دې وخت یقینا چې که دغه حکومت هر څنګه دی ورته فول فلیج اختیار ورکړی شي هغه باوجود د ملک کې نه معیشت ټیک شو او نه بېروزګاري کومه دا کابو کې راغله هغه نه علاوه ولس چې کوم اعتماد دی هغه ورځ په بله د دې حکومت نه ختمیږي لګیا ده او بیا چې کوم نمونه پالیسیز دي بیا په پښتونخوا په موږ ډایرکټ ټارګټ کوو ځکه چې نور القادري صاحب تاسو سره موږ مختصر وغږولو چېرته به ورسره هغه نشست هم کوو په دې حوالې سره خو دې وخت کې صرف تاسو ته دا ښودل وو چې حکومت کم طرف ته روان دی یا کمې پالیسیانې دي مونږ ځکه وایو چې دا ټولې ناکامې پالیسیانې دو په مخ لګي او خو نقصان ټولو ته رسي او وایي چې وچو سه لندم سي فی الحال همدغسې پورې بیا به انشاءالله تاسو مخامخ راځو ډېره مننه خوشحاله آباد